د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ځینو تولیدي فابریکو له فعالیت څخه د اماراتو د بېلابېلو څانګو د مسؤلینو او دیني عالمانو د ګڼ شمېر لیدنو جریان. د دغه شمېر دیني عالمانو په وینا دا مهال د هیواد په صنعتي پارکونو کې د هیوادوالو له خوا بېلابېل محصولات تولیدیږي چې له دغو تولیداتو څخه ګټه اخیستنه د ملي اقتصاد د ودې لامل ګرځي او د کار زمینه هم زیاتوي. اگر کشور بخواهد که به رفاه اقتصادی برسه، به خودکفایی برسه، مجبوره که ملت از تولیدات داخلی خود حمایت کنه که تا صنعت رشد بکنه در جامعه ما. به همین مردم ما لازمه ضروره که دست و چشم خود را از دیگه موادهای خارجی که داخل میشه کوتاه کنن و همه تمرکز کنن برای تشویق تجار ما که از تولیدات داخلی استفاده کنن، طوری که ما امروز دیدیم واقعا افتخار است برای کشور ما و شما. خو د هرات په صنعتي ښارګوټي کې یو شمېر د تولیدي شرکتونو خاوندان په هیواد کې د صنعت او کورنیو تولیداتو په برخه کې د اسلامي امارت د رهبرۍ د هر اړخیز ملاتړ د هرکلي په ترڅ کې وایي چې په سوله ییزه توګه په خپلو تولیدي فعالیتونو بوخت دي. من مطمئنم که در 3-4 سال آینده در حدود 1000 کارخانه دیگه به هرات جور بشه، فقط امکانات داده شه و فعلا الحمدلله امکاناتی که به صنعتکارا داده شده صنعتکارا راضیه، اما از این بیشتر با ما همکاری بشه. چند نوع لبنیات ما تولید میکنیم، پنیر است، ماست، دوغ و قروت. با پلوی از نیت داریم با آینده‌های نزدیک دیگه چیزهای هم تولید کنیم. همداراز په هرات کې د اسلامي امارت مسؤلین هم د پانګونې او کورني تولیداتو په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي. امارت اسلامي او محلي اداره د هرات ولایت په هر اړخ کې کوشش کوي چې څنګه کولی شو چې موږ تاسې په دې کې بریالیتوب ترلاسه کړو او څنګه کولی شو چې د افغانستان داخلي تولیداتو ته وده ورکړو تر څو د تولیدو د اقتصادو د صنعت په لحاظ باندې موږ تاسې خودکفا شو. میخواهیم که همین صنعت را رشد بدیم و فرهنگ تولیدات داخلی را رایج کنیم. شما میبینید حالا که ما آمده ایم یک فابریکه دواسازی است که الحمدلله با تنها مقدار دوایی تولید میکنه و به افغانستان تقسیم میکنه. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت مشرانو په تیرو 3 کلونو کې تل د صنعت او پانګونې له بهیر څخه ملاتړ کړی دی.